مانځه پسې یو سړی کېناست په دې خپل ځای کې خبرې ونه کړي ګناه ونه کړي ملائک درې دعا درته کوي څومره کښېنې کښېنه اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم ارحمه یا الله توبه قبول کا یا الله وی بخا آئنده کې پې رحم وکړه داسې نه چې سلام لا دویم ګرځېدلی نه موږ په پیزار کې ولاړ د مانځه پسې آیت کرسي به څوک وایي دا نور خلک به وایي ځکه چې موږ موحدین چا چې مانځه پسې فرض مانځه پسې آیت کرسي وویله د ده او د جنت په منځ کې فاصله مرګ دی که مړ شو فورا جنت ته ځي خدا دا نور خلکو دپاره ده ځکه موږ موحدین لاسونه دلته مرۍ کې اچو بس دا کافي ده موږ زه استهزا نه کوم زه خپل ځان یادوم غرض مې دا دی چې ډېر زیات تېرېستل شوي په دې کې قل هو الله احد معوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یو ځل به دا وي صحابه راله غریبانانو د الله رسوله مالداره خلکو خو ډېر ثوابونه وګټل داسې ګیله شانتې وکړله چې موږ غریبانان یو جوماتونه جوړوي حجونه کوي جهاد کې لګي یتیم لی ورکوي نیکۍ پې کوي موږ سره څه دي رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي هر فرض مانځه نه بعد سبحان الله 33 ځله 33 مرتبه الحمدلله 33 ځله او الله اکبر 34 کرته وایي مالداره چې نن څونه خیراتونه ورکړې کړي دي هغه له چې څومره ثواب ورکوي په دې 100 ذکرونو الله هغومره ثواب تاله درکوي ذکر صلی الله